عباس ستانکزي په افغانستان کې د پاکستان د ګډوډۍ پټ رازونه افشا کړل. عباس ستانکزي د داعش ډلې تقویت د پاکستان کار وباله، خو پاکستان په جواب کې څه ویلي. بشپړ حال په دې ویډیو کې وګورئ او افغان میډیا چینل سبسکرایب کړئ. د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي په کابل کې د شمشاد ټلویزیون سره په خپل ځانګړي مرکه کې پر پاکستان تور پورې کړ چې دوی په افغانستان کې د داعش وسلوالې ډلې هر اړخیز ملاتړ کوي. عباس ستانکزي نو دوی سره ګڼ شمېر شواهد شته چې ښایي داعش په پاکستان کې مرکزونه لري او د یار هیواد پوځ ورته روزنه ورکوي، تجهیز او سمبالوي او بیا یې د جګړې لپاره افغانستان ته استوي. عباس ستانکزي زیاتوي د خپلو ادعاو ثبوتونه لري او څو ځلې شریک کړي هم دي. هغه ویلي موږ سره اوس مهال ګڼ شمېر داعش سرتیري زندانیان دي چې د دوی په اقرار ویډیوګانو کې ښکاري چې په ګاونډ کې متاسفانه چې باید ووایم پاکستان کې داعش وسلوال ډلې مرکزونه لري او هلته روزنه ورکول کیږي. د پاکستان پوځ روزنه ورکوي او د وسلو سره سمبال او مجهز افغانستان ته رالیږي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهانو ویلي که د عباس ستانکزي یاده ادعا سمه وي نو باید ګیلهونه کړي، ځکه د جمهوریت پر مهال دوی هم په همدې ډول روزل کېده او بیا افغانستان ته رسول کېده. افغان خبریال او د سیاسي چارو کارپوه مطیع الله عابد لیکلي دي هغه د کچلاک او کوټي اتاقونه چې ټوپرونه یې تاسو لکه د رمې پکې پنډ واس اوس یې له داعش ډک کړي دي. تاسو ته به قرآن دروس خو تاسو به ویل چې سوله څه شی دی، روژه کې جهاد لا ډېر ثواب لري. پاکستانی چارواکو د عباس ستانکزي یادې ادعاوې بې بنسټه بللي او دوی پر افغان طالبانو تور پورې کړی چې دوی هغو خلکو ته پټنځایونه ورکوي چې د پاکستان امنیت ته ګواښ پېښوي. خوږو ملګرو، ستاسې له نظره پاکستان په اوس وخت کې داعش وسلوالې ډلې مالي او تخنیکي ملاتړ کوي که نه؟ نظر مو راسره په کمنټ کې شریک کړئ. زموږ ویډیو شیر او چینل مو سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې.